بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 20 د نومبر کال 2015 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د اوس دغه برنامه کې چې ستاسو حضور ته وړاندې کوم د سیمې او نړیوال خبرونه مې راخیستي دي او په عین حال کې په پاکستان کې پر پاکستان پوز باندې ډېر درنې او غټې حملې په خیبر پختونخوا کې، بلوچستان کې او په نورو سیمو کې دي چې هغه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. چون موضوع زموږ د پاکستان سره ده او شخړه هم زموږ ډېره لویه ده، نو موږ ته په پاکستان کې هر اقدام چې کیږي دا موږ ته ډېر ارزښت لري. اول خو باید راشو دا خبر وکم چې د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف ویلي دي چې افغانستان باندې دا بمبارد مونږ نه دی کړی، سوچ منکر شوی دی او ویلي دي که مونږ کوم کار وکړو مونږ بالکل ډاډه منو او په هغې باندې ودرېږو، نو دا کار مونږ نه دی کړی. اوس پوښتنه دلته راځي چې دا پکتیا، خوست او کونړ باندې خیر دا بمبارد چا وکړ؟ جنیاتو کړی دی؟ د کوم بل مخلوقات د بلې نړۍ نه راغلي دي، د بلې کورې نه راغلي دي؟ زمونږ په دې سرحد کې خو هغه پنجاب دی، نو د پنجاب نه چې حمله نه ده شوې، دا کوم بل قوت چې راغی افغانستان باندې برید وکړ او افغانستان یې ووهه او دومره زموږ کسان شهیدان کړل، کورونه وران کړل چې د هغې ټول فلمونه عکسونه نړۍ کې ټولو ولیدل او هغه پر مخ پراته دي. خو دی اوس سوچ منکر دي، دی وایي دا کار موږ نه دی کړی. نو دا کار خیر خپل افغانستان وکړ؟ چا وکړ؟ د دې ځواب به څوک ورکوي؟ او د ده په مقابل کې اسلامي امارت په واضح توګه ویلي دي، ځکه چې ډېر دوستانو نن پوښتنې همدا وې چې آیا اسلامي امارت ولې اقدام نه کوي؟ آیا دوی په پس شا د دوی سره معاملې جوړې دي؟ افغانان دي ډېر لنډه منډه وهي، ډېر لنډ تصامیم زر زر نیسي. ما پرون خپل په برنامه کې تاسو ته وویل چې اسلامي امارت ویلي دي چې موږ به خپل تصمیم او خپل حمله به خپل په مناسب وخت کې کوو، خو د ده ځواب به ضرور ورکوو، ځکه دا بدون د کم اشتعال نه، بدون د کم دغې نه ستونزې نه زموږ د خوا نه یې دی په موږ باندې دا برید کړی، یعنې هغه بلډ کولډ چې ورته وایي، په سړه وینه باندې حمله شوې ده، اشتعالي حالت نه و، د جنګ حالت نه و، افغانانو کوم حرکت داسې نه و ښکاره کړی، نو دوی دا کار وکړ. اوس راځم دلته چې په بلوچستان کې پرون شپه د 2 بجو شپو نه بعد هلته عملیات شوي دي په 2 لویو سیمو کې، یا چې د ولسوالیو نه خو ډېر لوی دي، خو فعلا هلته دا ولسوالیو باندې دغې ولایتونو وړوکو ولایتونو باندې یادېږي. یو مستونګ دی، یو پنجګور. مستونګ کې خو تاسو معلومه ده چې د داعش او د پاکستان د هغه ټریننګ مرکزونه دي چې د ایران او د افغانستان په مقابل کې دلته دوی کسان تربیه کوي او د هند په مقابل کې. په دې سیمه کې پرون برید شوی دی، د 2 بجو د شپې نه بعد دغه عملیات شروع شوي دي. ویل کېږي چې کم از کم 15 دغه شوي دي، چاودنې شوي دي، 15 چاودنې، ډېرې لویې چاودنې. سیمه ټوله وی لړزولې ده او خلک نهایتا په تشویش کې چې دا څه دغه شوی دی، ځکه چې 15 چاودنې په یو وخت کې، په یو وخت و زمان کې په وقفه دی، په ټول یو نیم ساعت کې، ډېره لویه مسله ده. د کاملا د مړو او د دې تعداد لا تر اوسه معلوم نه دی، خو د یو خبر په اساس باندې 15 تنه مړه او یو جاسوس چې د استخباراتو لپاره د سیمې نه جاسوسي کوله هغه هم نیول شوی دی، اقرار یې کړی دی او بیرته د همدغې د بلوچستان لیبریشن آرمي یا د بلوڅو ازادي غوښتونکو په لاس باندې وژل شوی دی. همدارنګې د خیبر پختونخوا په بنو کې د پوز په مقابل کې غټ برید شوی دی او دغه برید په یو نظامی مرکز باندې شوی دی چې په 10 تنو نه زیات پکې وژل شوي دي. خپله هغه مرکز وران شوی دی، له منځه وړل شوی دی او حکومت ته ډېر زیات ځاني او مالي تلفات اړول شوي دي. همدارنګې په لکي مروت کې د پوز دفاعي مورچه یا چې ورته په نامه د قلعه کرنیل عباس باندې یادېدله، دا مجاهدینو کاملا مسماره کړې ده، له منځه وړې ده او
د کاره ایستې ده چې نور به پوځ د ده نه استفاده نه کوي. همدارنګې په هنګو کې د پولیسو پر پوستې باندې برید شوی دی. 3 پولیس وژل شوي دي او کله چې دا راپور ما اخیستلی که هغه وخته پورې جګړه روانه وه. نهایي معلومات لا نه راغلي چې د دې په نتیجه کې څومره کسان وژل شوي دي او څومره نور پاتې دي. همدارنګې د هند د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جنسوال ویلي دي چې د نورالدین عزیز سفر هندوستان ته ډیر بریالی سفر و. د کې ډیر تړونونه او پریکړې شوي دي، د هوکړو په اسناد لاسلیک شوي دي او په ډیرو مسایلو باندې تصامیم نیول شوي دي. او تاسو دا معلومه ده چې نورالدین کله چې د دې سفر نه خلاص شو، اوس نورالدین چې کله تاسو دا خبر اورئ دا په ترکیه کې دی، د ایکو کنفرانس ته تللی دی تر څو هلته د افغانستان استازیتوب وکړي او هلته د افغانستان او د سیمې په اقتصاد او په دې مسایلو باندې هلته هم خبرې وشي. د پښتو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې په راتلونکي وختونو کې د وحشتونو پر ضد به یو ملت په توګه ټول سره به یو ځای ودرېږو او اقدام به کوو، یعنې لر او بر، چې دا ډېر یو مثبته خبره ده، ډېره ښه خبره ده. خو د دغې ټریبیون نه، د دغې پلټفارم نه زه د منظور پښتون ته دا وایم چې 10 کاله نه زیات تا د عدم تشدد پالیسي دغه کړله، تا کم ګټه ترې نه ونه لیدله. اوس چې ټول پښتنو باندې بمبارد کېږي او ستا اولاد وژل کېږي او ته بیا هم د عدم تشدد اواز اوچت کړي، دا په ګټه نه دی. ښه دا دی چې ټولو پښتنو ته د یو ځای کېدلو، بسیج کېدلو او د انسجام لپاره اواز ورکول دي او ټولو ته دا دغه دی چې چیرته پښتون دی په مقابل دی پنجاب کې باید ودرېږي او بالخصوص د صوبه سرحد د ځوان وزیر اعلی سهیل افریدي باندې غږ کوم چې دی حق لري چې د فدرال سیستم په حساب باندې خپل پارلمان راوغواړي او خپل ځان د فدرال دغه سیستم نه وباسي او مسوده پاس کړي او خپل اختیار د صوبې خپل په لاس کې واخلي. بیا خواخه د دوی چې خپل ازادي اعلانوي او که الحاق د افغانستان سره اعلانوي. خو دا د فدرال سیستم په لاندې که یو فدریټ د سنټر څخه خوشحاله نه وي، هغه کولی شي خپل ازادي اعلان کړي او خپل ځان جدا کړي. نو ښه چې ګوري په پښتنو بمبارد کېږي. پرون یې وم ویلې چې څوک د پښتنو سره باندې د بمبارد کوي، وژنه کوي، دا د پښتنو سره دښمني ده او څوک چې د پښتنو دښمني زموږ دښمن دی. نو ښکاره یې وویلې چې یعنې پنجاب اردو چې ده، پوځ چې دی، دا زموږ دښمن دی. نو دښمن سره حکومت خو نه کېږي، فدریټ باید ځان ترېنه جدا کړي. نو دا زما غږ دی په سهیل افریدي باندې، د ځوان د پیاوړي په حساب مشري د پښتنو په خیبر پښتونخوا کې، چې دا یو تاریخي مرحله ده. خپل حق ادا که. دغه نور لګیا دي خپل قربانیګانې ورکوي، خپل ځان قرباني کوي. ته کولی شي پارلمان دې راوغواړي، یو ریزولوشن پاس کړي او د ځان د دغې نه کې جدا کړي د مرکز نه او خپل ځان الحاق دا کړي او ووایي چې نور د پاکستان پوځ دلته حق نه لري. دا به په تاریخ کې تا ژوندی کړي او په تاریخ کې به ستا نوم پاتې شي. نو د ده لپاره زه دا غږ مې په تاسو باندې وکړ او عین حال کې په منظور پښتون باندې مې دا غږ دی چې نور د خدای لپاره دا د عدم تشدد پالیسي نه تیر شي، راځي وژني، هغه اړم وژني او دې غړم وژني او پښتون به عدم تشدد کوي. دا عدم تشدد کار نه کوي. ټولو ته ووایي چې قیام وکړي تر څو د پاکستان دا نظام چې دی دا راوپرځول شي او لویه پښتونخوا جوړه شي. اسلامي امارات ویلي دي چې د اردو ځمکنۍ قواوې، هوایي قواوې او د دوی د ډرون تیارې دا د افغانستان مرزونو ته رسول شوي دي، د افغانستان د کرښې ته یعنې د ډیورند کرښې تر څنګ رسول شوي دي او د آماده دي د حرکت او د دفاع د وطن لپاره، ځکه دوی ویلي دی به غچ اخلي. نو کله چې دوی وایي چې هوایي دفاع، نو حتما د تیارو څه بندوبست به یې کړي، ویل کېږي چې میزایلونه یې څه برابر کړي دي او د پهباد تیارې یعنې د ډرون تیارې هم دوی برابرې کړي دي. دا چې چا ورکړي دا مهمه نه ده، خو چې دا دوی سره اوسي دا ډېره لویه خبره ده. او دا ویل کېږي چې دوی ته دا شی ورکړ شوی ورسره دی او دوی ویلي چې د ده نه به کار اخلي. نو خدای وکړي چې نور هم قوت زیات شي، خدای وکړي چې نور هم دا شي، ځکه چې پاکستان نه تنها چې دې غاړه بریدونه کوي، هلته لګیا دی په سیاسي او نظامي جبهه کې موږ او تاسو ته لګیا دی اور لګوي او دا اور لمنه زیاتوي. روسیې د
پر کیف باندې برید کړی دی 460 ډرون جهازونه پې باندې ورلیږلي دي 22 میزایلونه پې باندې توغولي دي او همدارنګې دا د نومبر د میاشتې دویمه لویه حمله وه چې دوی په کیف باندې کړې ده او په یوکراین باندې همدارنګې د یوکراین متعلق ډونالد ټرمپ چې تر پنجشنبې ورځ پورې یعنی چې دغه نن ورځ شي دغه یې ورکړی و الټیمیټم یې ورکړی و زیلنسکي ته چې یا به زموږ مسوده مني او یا به دا دی چې زموږ مرستې به د لاسه ورکوي څنګه چې تاسو پوهیږئ ډونالد ټرمپ یو دغه استقرار فکري نه لري داسې رئیس جمهور نه دی نو هغې خپل دا خبره بیرته اخیستې ده او دغه ضرب الاجر ختم کړی دی او دی بیا ویلی دي چې د پنجشنبې یعنې نن ورځ به د ماسکو ته سټیف ویټکوف د خاص استازی چې دی دا به ځي او د پوټین سره به ګوري او په دې مسایلو باندې به سره خبرې کوي همدارنګې په نړیوالو خبرونو کې تایوان خپل نظامی د دفاعي نوې اسلحو اخیستلو لپاره او نظامی تجهیزاتو د برابرولو لپاره خپل د نوې یو کلنۍ بودیجه چې اعلان کړې ده د اردو لپاره 40 میلیارډ ډالره یو غاړې ته ایښي دي د تایوان غوندې یو وړوکې لیتاړې یو مملکت لپاره 40 میلیارډ ډالره ډېره لویه بودیجه ده ځکه تاسو معلومه ده چې د پاکستان اردو چې د دنیا لویترینه اردو ده د ټول مصارف د کلني 14 میلیارډ دي د اسرائیلو 440 میلیارډ دي همدارنګې د هندوستان په حدود د 440 میلیارډ دي نو تایوان 40 میلیارډ دا کړي دي چې دا پیسې چینایان ځان ته د وارنینګ دغه کوي او دا د کوي چې یعنې دا د امریکایانو د دوی په مرسته سره دوی دومره یو لویه بجټ دغه کړی دی چې دې باندې به دوی د امریکا نه او دوی نه اسلحې اخلي او امریکا هم اشاره ورکړې ده چې دوی به دا اسلحې تایوان ته ورکوي دا و د نن ورځې نړیوال سیمه ییز او د افغانستان متعلق خبرونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل تر بلې برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیان سپارم وما علینا الا البلاغ